أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا اللهم رب زدني علما وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة صدق الله العظيم دا تاسو ته یلی شیو صدقه و اذ اخذنا میثاقکم دویمه نوعه د بنی اسرائیل بیانیږي دویم مبحث د بنی اسرائیل بیانیږي او د کې درې خبيثه د بنی اسرائیل ذکر کیږي د بنی اسرائیل ابا او اجداد څنګه موجوده بنی اسرائیل دي اوله خبيثه څه شی وا صدوی الاول احکام امنل او بیا تعمیل نکول نو اصحاب السبت وګورو هغه سبق واخلو هغه عبرت ونسو دویمه خبيثه و اذ قال موسی ستاسو ابا او اجداد غیر مقصودی سوالونه کولو نو الله ور سره څنګه تشدید وکړلو په امر د بقره کې او دریمه خبيثه صدوی د پاره الله تعالی یو مړ ژوندې کو نو دا د موسی علی السلام یو معجزه وا نو پکارې دا و چې دو موسی علی السلام باندې ایمان راوړوي خو نه دا بدبخته دو زړونه نور هم سخت شو او دا په خپل کفر باندې کلک شو نو دا دویمه خبيثه ذکر کیږي و اذ قال موسی چې بنی اسرائیل ابا او اجدادو بځای سوالونه کول غیر مقصودی سوالونه کول و اذ قال موسی لقومه اوس دغه ځکه د مفسرینو مختلف رائے دي با عام مفسرین حضرات دا یی و اذ قال موسی لقومه دا آخر د واقعې دی اور اول د واقعې هغه د رکوع باندې آیت چې هغه دریمه خبيثه د بنی اسرائیل ابا او اجداد دی و اذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها دا اول د واقعې دی یعنی د واقعې اول جز اور و اذ قال موسی دا آخر د واقعې دی یعنی د واقعې اخیری جز واقعات سوا واقعا داوا سبنی اسرائیلو کې یو سړیو بوډا او انتهایی کنجوس او بخیل او د دې یک یو ورارو نو دغه وراره دغه تر ول میراث ته غلو خدای دې څه کنجوس ورڅي عمر وګت شنو هغه ورته زړه راتام شو دا خدایواله به کله مړیږي دوه درې کاله خو مرته وکړو او دا مړیږي نه او کنجوس ته لګ لګ خرچام نه کوي نو بس دی ورته نیت خراب شو زیره دا قتل کوم نو قتل کو اور بیا د یو کلی په کیناره باندې یعنی د بل کلی په حدودو کې دای کېک دول او دې کې د دا خیال کړو چې بس زه خو به یو د خپل دغه تر میراث ولا مالک هم جوړ شم اور بل قتل سو کم دین خلاصي د پر دغه حیله استعمال کا د واجنه بزه د قتل الزام نه هم بچم اور بل دی کلی ولاو باندې به الزام واوړي د قتل به هغه باندې ثابت شي ځکه د تاسو په کلی کې دغه چا قتل کړي تاسو قاتلان یو نو د دې ول کم دیت ته هغه بمرته ملاو شي صحیح نو دغه منصوبه دی جوړ کړه او تری قتل کړو اور بیا په خپل د نر بچی لاړو موسی علیه السلام ته ژړا فریاد وکړو چې ما خوند یک یو بوډا غونې تر ډیر خطرمو اور یہ بعض روایتو کې رڅي سدي او نور او ډیره خيستا او دی وراره ور سره نکاح کول غوښتو خدای دی وراره ته ور کول نه نو دام رسی بهر حال نو موسی علیہ السلام ته لاړو چې زما تر چا قتل کړي دي موسی علیہ السلام کو پیغمبر سره هټګي ټوري 2 نمبر نشي کوله نو بس الله تعالی حکم راولېګل چې دوی ته وایي چې یو بقره واخلي اور هغه بقره ذبح کی هغه بقره ولا بازه اندام سره دغه مړې وਹੀ نو دغه مړې برپاس خپل قاتل به وخی اور اندسه وشوله نو دغه قاتل څخه کله را پاره تو دغه بوډا کاکا نورارت استرګي وغړولې چې ته خوشاړي خدای د غار کا او زه خو انت قتل کړم کنه نو بس هر څه لاړو واقعیا دا
نو اوس یا د اول د واقعې دی او هغه آخر د واقعې دی. اور بعضی مفسرین دا یی کنا څنا د دواړه ځان ته واقعې دي، ځان ته دا یو واقعیا دی. و اذ قال موسی لقومه چې د بقره ولا واقعیا دی. اور و اذ قتلتم نفسا د ځان ته واقعیا دی. صحیح شو. نو اوس کله د ځان ته واقعې شوي نو به د دې سوال پیدا ویږي چې دغه امر د بقره او د بقره ذبح کول دی کې بیا حکمت څه شو؟ نو دی کې حکمت داو څه د دو دغه بنی اسرائیل څه وو دوی د غوا د سخی عبادت کړو نو دوی ته ذبح ولا امر وشولو چې دغه د غوا ولا اهانت دوی پزړه کې کیږي. یاره څه د سپک شي څو وګوره مونږ د چا عبادت کول هغه مونږ په خپل لسونو سره ذبح کا د اهانت لپاره دغه حکم دوی ته شوی. صحیح شو. اجدا کو مختصرا نو دې کې لغونی تفصیل واوره څه کم بعضی مفسرین دا یی سیرا دا اول دوا یعنی دا ټوله یو واقعیا دي. د سیوی دا ټوله یو واقعیا دي. نو بیا یو واقعیا دي یعنی دغه مړ وشولو بیا ذبح د بقره ولا موسی علی السلام دوی ته حکم وکړلو بیا دو بقره لټوله بیا ذبح شوله بیا دغه مړ دا ور سره ژوندې شو. نو بعضی مفسرین خدایي بیا کم مفسرین چې یې سنا د ځان ته واقعات دي نو هغه دغه مفسرین باندې بیا دغه اشکال کوي چې ګوره دا څکله یو واقعات شمار کې نو دي کې درې خرابیان رسی. څه خرابیان رسی؟ چورا درې خرابیان. یو خرابي ورکی دار رسی روایتو کې رسی چې دغه غوا دوته څلويختو کالو کې ملاو شي و څلويختو کالو کې. نو اوس یا څلويخت کاله یا کم کوس څومره هم وي یو کال د ولې نه وي. نو دوی کې اول نمبر خدا دی صدمړی ولا سپکاوي ورکی کیږي چې مړ بغیر د کفن بغیر د دفن پروت وي د مړ سپکاوي دی کنه ها. اور دویم خرابې ورکی دار چې کله مړ دومره مودا پروت وي نو دې سره خو مړ بدبودار کیږي کنه نو دام د مړ سپکاوي شو چې مړ بدبودار شو. او دریم ورکی دادی چې دوی دغه مړ شوی او قاتل معلومه ولو او دلته دوی د غوا ولا عبادت هم کړو نو چې کله دغه غوا بازي اندمونو سره دغه مړ ژوندې شي نو دې سره خو د غوا ولا نور تعظیم د دوی په زړونو کې کینی کنه څو وګوره غوا ته خدای نه وې دې سره دغه مړ ژوندې کېدل شو نو دای څه درې خرابیانې دغه صورت کې رسی. نو لہذا موږ به د بیل واقعات وګڼو او چې کله بیل واقعات څه کم مفسرین غني یعنی یو خدای درې خرابیانې وته ذکر کوي او بل هغه دلیل دا پیش کوي چې ګوره صددي کې دغه اذ ټکه سره غله و اذ قال موسی لقومه اور بیا دغه دویم هم و اذ قتلتم دغه اذ ټکه سره غله کنه دا مستقل ځان ته په واقعي باندې دلالت کوي د قران مجید نور ځایونو کې هم څه کمی واقعي کې هم اذ رغلوي نو هغه ځان ته واقعاوي نو دغه بقره ولا ځان ته واقعا او دغه قتل ولا ځان ته واقعا. پوښي په خبره بیا دې کې تفسیر روح المعانی او تفسیر قرطبی هغه دغه توجیه او دغه تطبیق ورکې کړي. ځکه دو عبادت اجل وکړلو نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام دوی ته حکم وکړلو چې تاسو بقره ذبح کړئ. څه د پاره چې دغه معبود اهانت دوی زړه تراشي خو دو دی کې ټال مټول کول لکه اوس په پښتنو نه به خبره څرګند شي د دو پښتنې کوله او بیا دغه غوا ورته میلوي دانا دی کې څه دوی ته دغه غوا هم میلاو شو دی کې دغه قتل ولا واقعا هم وشولا. صحیح. نو څه قتل واقعا هم وشولا نو بس موسی علی السلام ورته ویلو چې دغه غوا دی بازي اندام سره دغه مړی ولا بازي حصہ وهو دغه مړی به ژوندې شي. نو اوس ګوره هغه مخکینی دوا سولنه خرافه شو کنه چې دغه مړی واقعیا کله پیښ شو د ذبح بقره په وخت کې نو د مړی کېدول هم رانغلو بغیر د کفن بغیر د دفن اور اندرنګي دغه مړی بدبودار کېدل نه هم باد شو. اوس دغه دریم سوال چې د غوا ولا تعظیم ورکې رسی نو د غوا ولا تعظیم د کې نه رسی ولی نه رسی څنګه ګورا
یعنی اندسي غوا در واخلي کنه مړې د ورسره وਹੀ ژوند کیږي ورسره نه خدا د موسی علیه السلام په وینا باندې چې دغه غوا سره د غوا بازي اندام سره تاسو د مړې وو خدا به ژوندې شي نو دا د موسی علیه السلام معجزه بوي او د سره د موسی علیه السلام نور توثیق کیږي د پیغمبري ولا چې یقینا د برحق پیغمبر دی ګوره څنګه معجزه مونږ ته را څرګنده کا موږ درېمه خرابي هم ورسره نرسي نو بس حاصل دا بعضی مفسرین فرمایي چې دا یو واقعیا دی بعضی مفسرین فرمایي چې دا ځان ته واقعات دي او بعضی مفسرین یعنی هغه ورکی تطبیق کوي چې تطبیق په صورت کې د دوا اشکالات خواصي ورسره ختم شو او دغه دریم اشکال هغه ول جواب هم درته وشول وَإِذْ قَالَ مُوسَى اور یاد کا هغه وخت کله ویلو موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم ته ان الله تبشک الله تعالی یامرکم امر کوي تاسو ته اند دې خبره تذبحوا تاسو ذبح کو بقره من البقور یوا بقره د بقرونا اي بقره شاء كما بقره هم بس یوا بقره ذبح کو خود چرته سمیدل نو دو اول اعتراض دا وکړو قالو دوی ورته ویلو اتتخذنا هزوا دا مصدر دی نو مؤولی کا مبنی للمفعول نو محذوا اتتخذنا محذوا به آیت نسی مونږ لرا هزوا ټوکی یعنی محذوا بنا ټوکی کړلی شوی یعنی مونږ پورې ته ټوکی مسخره کوي چې مونږ ته سغوا ذبح کا اتتخذنا هزوا قال نقول موسی علیہ السلام اعوذ بالله مونږ پناه غواړم بالله الله تعالی پناه می سره اند دې خبرینا اكون من الجاهلین ز شمس د جاهلانو نا یعنی دغه استهزاء کول دغه ټوکی مسخره کول دا خود جاهلانو کار دی ذکر د جهل مراد استهزاء دی ځکه دغه استهزاء د پر سبب استهزاء د پر علت هغه جهل ګرځيږي یعنی دغه استهزاء د خود جاهلانو کار دی او زه خو جاهل نه يم چې زه جاهل نه يم نو استهزاء ز نشم کولای ان اكون من الجاهلين ان اكون من المستهزئين قالوا دوی ورته ویلو اوس دغه بقره د دې ول معنا مفسرین حضرات کوي غای یعنی غوا اور اشرف علی تانوی رحمت الله علیه د دې ول معنا کړي دی بیل سره بیل یی غویتا نر غویو نو بیا علماء دیوبند څخه دشمنان دي هغه اشرف علی تانوی رحمت الله علیه باندې ډیر اعتراضات وکړو ډیر یو ویلای جوړ کړل صدا د تاسو ول څنګه حکیم الامت ته صدا د بقره سرګان بقرتون تای تانیس ور سره دی هغه ول معنا دا په غوا غای سره نه کوي بلکې په بیل سره کوي یا په غوای سره کوي نو د څنګه حکیم الامت دی نو د اشرف علی تانوی رحمت الله علیه څخه دغه معنا کړی دی دا انتهایی د هغه ول باریک بینی دی د هغه ول څنګه دی ګوره هغه د پر یو څو دلایل دغه آیتونو کې موجود دي یو دلیل هغه د پر دادی څګوره دغه ځکه دغه بنی اسرائیلی ورته یای څ ان الذلول آیتکم شو ها قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث صدا دسي بقره ده دسي ويه ده صدې یوی نه دی کوي او دی پټی ندی وبکړي اور پټی وبکول اور پټی یوی کول دا خلق په وګانو باندې نه کوي بلکې دا خلق په ویانو باندې کوي صحیح شو یو دلیل اور بل دلیل دا دی څګوره دغه ذکر دی ان البقره تشابه علينا دبل آیت کې آیت نمبر 70 کې ان البقره تشابه علينا نو څکله تدجی کې بقرتنا مؤنث واخلي واخلي نو ان البقره سره به څه شي کوي صحیح شو ان البقره بیا خود تضاد ورکراولو کنه اځي کې بقرتون دي او واو د دې کې بقره دي به دې سره څه شي کوي دوا شو اور اندرنګ بل اشرف علی تانوی رحمت الله علیه د پر دلیل دادې سګوره هر ځکه دغه تاسو دې تا د تانیس پر نه وی
لکه څنګه پښتو کې یې کنه چې هر سوربه شاګوله نوي نو اندرنګ د هر یو تا د تانیث د پاره نوي بلکې کله کله تا وحدت د پاره رسی کله کله تا نوعیت د پاره رسی نو دغه د کې دغه تا د وحدت د پاره دی او دی ولا مثال عربي لغت کې نور هم شته لکه ثمر ثمرتون ثمر د جنس دی او ثمرتون یعنی یوا میوا اندرنګ نخل نخلتون شجر شجرتون نو ټول تای وحدت د پاره دي نو د دې کې بقرتون کې دغه تا د تانیث د پاره نه دی بلکې دا وحدت د پاره دی خو شولې نو بهر حال دغه دواړه معناګانی کول شي ښا دواړه معناګانی یو معنا څه کوي نو هغه د دلالتن وي چې دغه آیتونو مبارکاو کې دلالتن د معلومیږي چې دا بقره د غوا نه دی بلکې دا غوایه دی اور اندرنګي بیا روایتن سمخ کنا اندغه معنا د منقوله دي اکابرینو د منقوله دي چې بقره معنا کوي غوا سره گای سره نو بس گای سره دا معنا دی بیا څه کم خلک گای سره معنا کوي نو ان البقره هغه د یایت جنسي منعوت د بقره یعنی دا الف لام جنسي ګڼي نو بیا معنا څه شي کوي ان البقره جنسي منعوت د بقره اور بل دغه دې کې معنا لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث هغه یې صدا خو حرام کو نه دی کنه شاذ و نادر خو دې کېدل شي چې بقره باندې هم دې وی شي وي صحیح ولا یعنی گای باندې هم ځنې خلک شاته گای یعنی خځه غوا باندې هم یوي کوي اور پټه هم ور باندې وبکي خاجي قالوا ندوی اویلو ادعو لنا د دویمه پختنه شوخه اوله پختنه خدا وکا بس موسی علی السلام ورته یلی څور کې بقره ذبح کو بذبح کو پیغمبر سره تاسو څه تا خبره کاغو خدا دې بیا دویم قالو دوی ورته ویلو ادعو لنا او غړه مونږ د پاره ربک خپل ربنا یبین لنا څه بیان کی مونږ د پاره ما هيا ما عمرها ما هيا ما عمرها څه د دې عمر بچوي قال نقول موسی علیہ السلام انه تبشک الله تعالی یقول یی انها صدق بقرات دي ان البقره نه تاسو نه غوا ولا معنا کو ما غوي ولا معنا کو بس تاسو د بقره ولا معنا کو دغه بقره اطلاق څه کله جنسي بقره شي نو اطلاق په مذکر مؤنث دواړو باندې کیږي ان البقره بس بقره انها ان البقره دغه بقره بقره دا یو بقره ده لکه څنګه الانسانو انسانون پشانته ان البقره بقره دا بقره یو بقره ده لا فارد لا مسنه صدا نه ډیره زړه ده یعنی عمر ویلی څه ورته یا عمر ویلی تاسو عمر ویلی قربانیان نه کوو کنه ځنې خلک وی کنه بيخي زړه غوا زړه وزای خستي ها کلاوان منی سه ها لا فارد لا مسنه عمر وهلی نه ده ولا بکر ولا شابه جدا ولا شابه جدا اون ډیره واړه ده یعنی دومره واړه چې بس هغه د حمل ولا قابل هم نه وي صحیح شو عوانم اوس بیا د دې کې سوال پیدا ویږي د عوانون سره دفع کوي سیاره دا خو ارتفاع د نقیزین راغله صحیح شو ځکه یعقوب فارزاوی یا باکراوی ها اوس کله دواړه نوي نو به څه شوا هیڅ نه دا منزله بین المنزلتين دي څه هغه عوانم بین ذالک دي یعنی عوانم د سیمیانا غوندې دي ښا د سي درمیانا غوندې خواګه غوندې دي د سیمانا وکنه نه زړه دي او نه ډیره واړه دي عوانم د سي میانا غوندې دي درمیانا عمر ولا نه ډیره زړه او نه ډیره ځوانه بین ذالک ای بین الامرين المذکورین بین الفارز والبکر دا ویا بین الفارز والبکر ففعلوا پستاسو کو دغه کار پستاسو کو ما هغه کار تؤمرون تاسو دی امر کول شي چې هغه ذبح د بقره ولا امر دی موسی علی السلام ورته بنور ډیری پښتنه ما کو نور ته کی سګرنیږي بس وکړه دا کار شابس ال وزو خو نا کنه دا شرط دا به چې د مانی شي قالو دوی ورته ویلو ادعو لنا وګړه مونږ د پاره ربنا اعظم خپل ربنا یبین لنا څه بیان کی لنا مونږ د پاره ما لونها څرنګ به سرنګي رنگ به څرنګي اوس رنگونو کور کې څه شکاو قال نو ویل موسی علیہ السلام انه تبشک الله تعالی یقول یی انها ان البقره بشک دغه بقره یوا بقره ده صفراء تک زیړه ده صفراء تک زیړه ده دسی زیړه
فاقع لونها خالص لونها فی الصفراء، خالص ته رنگ د دې بقره فی الصفراء پزیړوالی کې، یعنی خالصه زیړه غواړي ښا بل رنگ ور سره خلط ملت نشتا. او دسی تسر الناظرین دغه بقره خوشلئی کتون کولرا، تسر الناظرین تفرح الناظرین. دغه تسر کی ضمیر یا بقرات راځي دي بس بیا خو څه اشکال نشتا، مؤنث ضمیر دی بقرتون دا مؤنث دی. اور یا دغه تسر ضمیر د لون ته راځي دي، لون رنگ. اصل کې بقری خو ډیری دي کنه، بقرو کې خو نور څه مختلف نه رسی، خو یو شی بقری دي او اصل دغه حیرانون کی خوشلون کی هغه رنگ دی. صحیح شو؟ نو دغه رنگ خوشلون کړي به دې باندې اشکال رسی چې لون د خو مذکر دی او تسر دغه صيغه د مؤنث دی، نو ضمیر د مؤنث ورته څنګه راځي شو؟ نو هغه جواب دادی چې ګوره یو تانیث ذاتی وي او یو تانیث اکتسابی وي. تانیث ذاتی لکه بقرتون د اوس تانیث ذاتی دی، تانیث اکتسابی دی ته یی کنه چې یو مذکر وي هغه مضاف شي مؤنث ته یا مؤنث ضمیر ته، نو دغه مذکر لفظ هغه نه اکتساب د تانیث وکي. صحیح شولا؟ هغه نه دغه تانیث رواخلی، نو دي ته یی تانیث اکتسابی. لکه څنګه ګوره دغه اشعار دی بلغ العلا بکماله کشفت دجا بجماله حسنت جميع خصاله. حسنت دا صيغه د مؤنث دی، جميع ټکه دا خو مذکر دی او خصال په طویل جماعتون سره د مؤنث دی او دغه جميع د تانیث اکتسابی دی. دی وجنه حسنت د څه شرغله مؤنث رغله. نو دغه د کې هم لون د تانیث ذاتی نه دی، تانیث اکتسابی دی. نو دی وجنه تسر ضمیر ورته راځي شو. تسر الناظرین قالوا دوی ویلو بل پوښتنه کوي ادعو لنا وړه موږ د پاره ربک خپل ربنا، یعنی دا د سام د سوالونو ولا بوریانې ویخه لکه کله کله هغه دغه عاملانو ته تعویزګرانو ته کله تعویز ولا راشي کنه، نو بیا ورته وی چې د څنګه کپڑے کې باندې کو دارنګي کپڑے کې یاره څو کپړو کې، نو غا ورته وی دومره کپړو کې بیا تار و نتاو کو تاو نه کو او تاو کو نه په یو سړي څومره تاو کو، نو غا ورته دومره تاو کا، نو به د سي ځان ته بیا اخر کې ورته تا نه بني اسرائیل غوا جوړه کا او تعویز اندر کو یو کپڑے کې باندې ته وای تړه بس کار دی کوي، او څومره پښتنه کوي هغه د کیسه سختيږي، نو دومره څومره پښتنه کوله هغه ورته کیسه سختي دله. نو قالو دویلو ادعو لنا وګوره موږ د پاره ربنا خپل ربنا یبین لنا څه بیان کی موږ د پاره ما هيا څه سد دغه بقره، څه مطلب ما هيا یعنی عامله ام صائمه، عامله ام صائمه یعنی دغه غوا کسبی دی، عامله یوی موی ور باندې کول شي، ام صائمه یا صرف سریدون کې دی نیازمینه دی، یعنی بس صرف سریگی خواہ چلنے والی ہے. کم آغوا دے ان البقرہ بشکا دغا جنس منعوت بقرے، ان البقرہ یعنی اس موسیٰ علیہ السلام او جلالی پیغمبرو کنا دو مسترگو کی اور بندی پوشیوی چہرہ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ شو او دغا امسا من طرف ترتاو نکی دینا خو فرعون و نا پلرزانو، فرعون خو دیو جنه د دستورو بیماری اخستلی و بادی بواسیر ورته لګیدلی، فرعون د محل نه بهر نشرو وتله، نو یره خو ور سره صدقه امسا مون ترتاو نکی، نو بعد ډایرک ورته عذر پیش کړي چې اے موسی علیہ السلام ان البقره تشابه علینا ای اختلط علینا، زمون دغه سوالونو نه تانګ نشي، اصل کې دغه بقره مون باندې ګډوډه شوی دی، سو دغه بقره خو د څرنګي بقره دی مونږ ځان رسون کې دغه بقره ته او مونږ غپ نه لګو و انا ان شاء الله لمهتدون، بشک مونږه کچرته د الله خو خشوا لمهتدون نو خامخ دغه بقره ته به ځان رسو. حدیث مبارکه ده کچرته دوی دغه ان شاء الله نه ویلي نو تر قیامت پورې به دو دغه بقره ته رسیدلی نو، او دغه ان شاء الله کلمې په برکت سره دوی ته دغه بقره بیا میلاو شو. قال اویل موسی علیہ السلام انه تبشک الله تعالی یقول یای انها بشک دغه بقره سده بقره دا یو بقره ده لا ذلول صدا کسبی یعنی دا مهنتی نه ده، لا ذلول لا مذلله بالعمل، لا مذلله بالعمل
یعنی دې باندې عمل نه دی کړل شوی. عمل ولا دوا صورتونه دي. تثير الارض اي تقلبها للزراعه. الاثاره اثاره څه شي دی؟ تثير الارض اثار يثير الاثاره یای تقلیب الارض للزرع والنبات. دي تعریف ولیکو. الاثاره هي تقلیب الارض للزراعه والنبات. نو تثير الارض دا ندی مذلله بالعمل، دا ندی مهنتی، دا کار کوونکی څه اړولی وی دی زمکا. ولا تسقي الحرث او نه وبکئی دا فصل. ولا تسقي الحرث یعنی نہ فصل کو سیراب کرتی ہے. یعنی د بقر ولا د دوا عمل متصور دي. تصویری پیش کو دا لا ذلول ولا تثير الارض ولا تسقي الحرث. مسلمه لا شیه فيها. مسلمه لا شیه فيها معنا یعنی ګوره څه کله د دواړه کارونه کوي کنه، یا تقلیب الارض او یا تسقي الحرث. د دواړه کارونه څه کوي نو دغه د ځکه ورته هغه خپل شیونه چول شي کنه، نو دغه شی دغه زیونه د غوا ولا د زخمی کیږي، د غونه ور باندې رسیوینی کیږي، رنگي خرابيږي. نو مسلمه ای محفوظه من العيوب كلها. دا محفوظه دي د تمام عیوبنا. محفوظه من العيوب كلها. لا شیه فيها لا لون مخالف عن لونها. موسی علیہ السلام ورته ویل سو درېګه څه اوس مسام برابر کړ په الله باندې. ځکه پیغمبر دی کنه، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. خپل ځان نه خو کار نه کوي، خو بس الله ته ویل څه برابرۍ کړو. نو بس ورته ویل لا شیه فيها لا لون مخالف عن لونها. چې یو د بل رنگ ولا داغ ورته نه ښه بالکل بس تک زیړه بوي، یکی یو رنگ ولا بوي، یو داغ ورته نه وي. قالو بعد دوی ویلو اوس الان اوس کې جئتا تر تک وکړلو بالحق بالبيان الواضح الجامع. بالحق معنا بالبيان الواضح الجامع، په بیان واضح جامع سره اوس تا صحیح بیان مونږ ته وکړلو. اوس مولوی صاحب دغه سوالونه کولو ولې دغه سوالونه کولو ولې دې سره ولې کو دغه زر ولې کو حکمت کثرت الاسئله. لانهم كانوا يزعمون زکه دوی ګمان کول ان ذبح البقره زکه دغه ذبح د بقره څه دی اختراع من عند موسى لا امر من الله عز وجل. اختراع من عند موسى، دا اختراع دی د موسی علیہ السلام د جانبنا. لا امر من الله عز وجل، نه امر د الله تعالی دی. فكثرة الاسئله كي يعلم انه امر من الله. فكثرة الاسئله کثرت سوالونو څو کای دي د پاره يعلم چې او پیژندل شي انه امر من الله عز وجل. صحیح ولا نو دا خاطه توجیه چې موږ بنی اسرائیل باندې خو ګمان وو. صحیح شو چې بس دا ګماني وو. اصل کې دغه بنی اسرائیلی ډېر پلیت وګنا. نو دغه سوالونه ولي کولو یو توجیه ورکړه دي. سدو دغه سوالونه زکه کولو سدوی دغه ذبح د بقرې نه ځان باج کی. اوس دغه ډیر سوالونه ویره دي. سوال کې به موسی علی السلام باندې شي، دي سوال کې به موسی علی السلام باندې شي، یره څه باندې شي کنه. بس موږ سره بیا باندې جوړ شو کنه. چیرې بس اوس ته اوس خیانه شنو څه کم رنگ دي. موږ کم رنگ الاله کو الله به یې توراته به موږ ته زیړه وخیا، یا ته موږ ته رنگ نشي خیاله، یا ته موږ ته صفت نشي خیاله. نو چې موسی علی السلام باندې شي موږ سره به جواز پیدا شي، د کار نه به موږ خلاص شو. صحیح شو. او موسی علی السلام کو پیغمبر وو، نو الله ورته وحی کوله چې دادې بس کله د دې راورسیدل. قالوا الان جئت بالحق فذبحوها. نو د دې کې مقدر عبارت رو بس فبعثوا عنها فوجدوها. بس دوی دې د بس خپل ځوانان واسطول سره شابه وسو د سي غواره پیدا وکړو. فبعثوا عنها دوی ولګل د بقره د پاره. نو فوجدوها هغه دغه غوا ومندله. روایتو کې راځي صدا یو الکو د مور ډیر تابعدار وو او یتیم مور ته پاتې وو. د مور ډیر خدمتونه کولو. نو دې کې دغه مور دې ته دغه یو واسطه تلی و او ډیر دعاګانې ورته وکړلې او به ورته ویلو چې دغه غوا دا به
تا نه خرڅېږي دا به هلې ته خرڅوې چې څوک تا ته د دې ولې څرمنه سرو زرونه ډاکه کړي. صحیح شوه؟ نو بس دغه څه ورباندې راپېښ شو، نو دو باندې خو راغلي وه، نو دو ورته قیمت یې لګوه. هغه ورته ویل چې دا خو زه په سرو زرو قیمت د کومه څرمنه دی دا به درته سرو زرو نه ډکوو. نو هغو خو ورته ویلو چې بس صحیح دی، نو په سرو زرو قیمت یې واخیستله. فذبحوها فبعثوا عنها فوجدوها وما كادوا او نو دوی قریب یفعلون چې دغه کاری کړی وی، نو دوی قریب چې دغه کاری کړی وی. نو چې کله موله دویمه توجیه شي نو بیا چې مجبوری کا دوسرا نام شکریہ، مجبوری کا دوسرا نام شکریہ. چې بس د راغلو ټول جوابونه ورته ملاو شو، بس مجبور شو، نو اوس په خامخاله لای خو هو ناس د کاری کړي و ما کادو یفعلون د کاری زړه نه غوښته او بل څه خاطه وجي وکي هغه مخکینی مطابق. نو ما کادو یفعلون نو بیا ور سره ویل کو لو لم یقولوا ان شاء الله، کچرته دوی ان شاء الله نه ویلي د کاری نشو کوله. واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها سورة الفاتحة.